نو نبی صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې روجې نیولې. ګورې زمونږ مسلمانان ډېر غافل افراط دي. رمضان را روان دی په هغې کې به روجې نیسو، په دې میاشت کې څه کوو؟ نه زما محترمو، نبی صلی الله علیه وسلم به د روجو استقبال په داسې طریقه کوو چې دې میاشت کې به ورته روجې نیولې. دا د تیارۍ میاشت ده، سیزن را روان دی. دا به لا څنګه سیزني چې په ما او تا د کاروبار سیزن را روان وي او ما او تا اوده پراته. دا به لا څنګه واده چې واده را باندې را روان وي تیاری ورته نه کوو. دا به لا څنګه پروګرام وي چې پروګرام را روان دی ما او تا تیاری نه نیسو. رمضان را روان دی زما محترمو مؤمنان، ورته د اوس نه تیاری کوي. روجه را روانه د مؤمنان د اوس نه په تیاری کې مصروف دي. موږ هم تیاری کوو الحمدلله د څه د خوراکونو چې زما روجه ماتې اخیستی، زما په روجه ماتې کې دام پراته یا غم پراته یا غم پراته، زما پېشمنې دې خیستی، زما روجه ماتې دې خیستی، خو د روجې فکر نشته چې روجه به زما څنګه وي. د شعبان میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې د دې میاشتې او د دې نه مخکې میاشت کې به نبی صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله: اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے الله موږ ته په دې رجب میاشت کې او د شعبان په میاشت کې ډېر برکتونه واچوه. وبلغنا رمضان، والله سبحانه وتعالى موږ د رمضان المبارک دې میاشتې ته ورسوه. زما محترمو د سلفو به دا طریقه وه چې د رمضان دپاره به یې مخکې دعاګانې غوښتلې: اللهم بلغنا رمضان. د بعضې سلفو نه داسې نقل دي چې شپږ میاشتې به مخکې دوی الله ته سوال کو: اللهم بلغنا رمضان، الله دې رمضان ته موږ ورسوه. مخکې به راشي انشاءالله الرحمن. د رمضان میاشت په ژوند کې راتګ د ډېره د خوشحالۍ او د الله سبحانه وتعالی د احساناتو نه یو عظیم احسان دی. لیکن د رجب او د دې شعبان په میاشت کې به نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي خصوصي دعا غوښتله د رمضان ته د رسېدو. او نبی صلی الله علیه وسلم با رمضان ته دومره خوشحالي کوله چې د شعبان میاشت به رمضان ته د راتګ د هغې د استقبال چې دا ټوله میاشت به نبی صلی الله علیه وسلم روجه نیوله. کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم دومره ډېرې روجې په دې شعبان کې ونیولې چې د رمضانه پورې به یې ورسولې. او کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم څه روجې ونیولې څه به یې پرېښوستلې. نو د شعبان دا میاشت هغه میاشت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به په دې کې نفلي روجې ډېرې نیولې او د هغې حکمت به م انشاءالله الرحمن بیان شي. حدیث کې داسې راځي، عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه. نبی صلی الله علیه وسلم ته په میاشتو کې خوښه میاشت چې نبی صلی الله علیه وسلم به په کومې میاشت کې روژې ډېرې خوښولې، شعبان او د شعبان دا میاشت به وه.
او بیا عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ثم يصله برمضان کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روجي نیولي تر دې چې رمضان ته به ورسېد. دومره ډېرې روجي به نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې نیولې. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما رأيته اکثر صياما منه في شعبان. نبی صلی الله علیه وسلم به چې په شعبان کې څومره نفلي روجي نیولي ما د دې میاشتې نه علاوه په بله میاشت کې رسول الله نه دی کتلی چې ډېرې روجي نیولي. نبی صلی الله علیه وسلم به د شعبان دا میاشت دا په روجو باندې ډکوله. ځکه وروسته بیا فرضي روجې را روانې دي، نو د هغه فرضي روجو ته یو قسمه تیاری هم شو، د هغې استقبال هم شو، او د هغې دپاره ځان برابرول هم شو. نبی صلی الله علیه وسلم به دا میاشت ټوله روجه کوله. کله کله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله روجي شروع کی وی زمونږ به دا خیال راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به بوزه کوي نه، دا به دا ټوله میاشت روجي نیسي. وی کله به نبی صلی الله علیه وسلم روجي پرېښوستلې، وی زمونږ به دا خیال راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به بیخي روجه کوي نه. نو غرض د دې احادیثو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله دا میاشت ټوله روجه کوله. په یو حدیث کې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کتلی چې 2 میاشتې مسلسل روجي نیولي بغیر د شعبان او رمضان نه. نو کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول شعبان په روجه کې تیر ک، نفلی روجي به نیولې، ټول یو میاشت به نفلی روجي ونیولې. او کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم داسې کوو چې څه راسه روجي به پکې ونیولې او څه به یې پرېښوستلې. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې په دې شعبان کې به نفلی روجي هغه نیولې. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ویا رسول الله لم اراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. ویا د الله رسوله ما تاسو په نورو میاشتو کې نه کتلی چې ډېرې روجې م نیولي، په شعبان کې ډېرې روجې نیسئ، وجه څه ده؟ حکمت په دې کې څه دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ذاک شهر، دا داسې میاشت ده چې د رجب د میاشتې خلک عبادت په هغې کې کوي، د هغې لحاظ ساتي، ځکه هغه د حرمت په میاشتو کې داخله ده. د رمضان د میاشتې خلک لحاظ ساتي، مسلمانان روجه نیسي. خو دا د شعبان داسې میاشت ده چې په دې کې ډېر انسانان غافلی. نفلي روجو ته هم د چا زړه نه کېږي، ولې وایي رمضان را روان دی بیا به یې نیسو که نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم حکمت ذکر کوي چې په دې کې ډېر خلک غافلی. زه غواړم چې په دې کې روجې ونیسم. بل حکمت یې دا بیان که وی وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. دا داسې میاشت ده چې د ټول کال اعمال الله سبحانه وتعالی ته په دې میاشت کې ورخیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه دا خوښه ګڼم، زه دا غواړم چې زما اعمال الله ته وخیږي په هغه حالت کې چې زما روجی.
په یو حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر جمعرات او هر پیر په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی ته اعمال ورخیږي خو د هغې نه د هفتې اعمال مراد دي د یوې هفتې اعمال هغه د جمعرات په ورځ د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ باندې ورخیږي په هغه موقع کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه غواړم چې د زیارت په ورځ زما اعمال الله ته ورخیږي په داسې حالت کې وروخیږي چې زه روژه یم د پیر په ورځ اعمال الله ته ورخیږي زه غواړم چې زه د روژه یم او په دې میاشت کې د ټول کال هغه اعمال الله سبحانه وتعالی ته ورخیږي نو دلته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه دا خوښه ګڼم زه دا غواړم دا ماله خوند راکوي چې زما اعمال الله ته وروخیږي په داسې حالت کې چې زما روژه نو نبی صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې روژې نیولې ګورې زمونږ مسلمانان ډېر غافل افراد دي رمضان را روان دی په هغې کې به روژې نیسو په دې میاشت کې څه کوو نه زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم به د روژو استقبال په داسې طریقه کوو چې دې میاشت کې به ورته روژې نیولې دا د تیارۍ میاشت ده سیزن را روان دی دا به لا څنګه سیزني چې په ما او تا د کاروبار سیزن را روان وي او ما او تا اوده پراته دا به لا څنګه واده چې واده را باندې را روان وي تیاری ورته نه کوو دا به لا څنګه پروګرام وي چې پروګرام را روان دی ما او تا تیاری نه نیسو رمضان را روان دی زما محترمو مؤمنان ورته د اوس نه تیاری کوي روژه را روانه د مؤمنان د اوس نه په تیاری کې مصروف دي موږ هم تیاری کوو الحمدلله د څه د خوراکونو چې زما روژه ماتې اخیستی زما په روژه ماتې کې دام پراته هغه هم پراته هغه هم پراته زما پیشمنې دې خیستی زما روژه ماتې دې خیستی خو د روژې فکر نشته چې روژه به زما څنګه دغه روژه ماتېږي هم په کجورو او نیول کېږي هم په کجورو خو د هغې سره به څه کې چې رمضان درنه خالي تیر شي سیزن تیر شي او تا پکې تاوان کړی ګټه دې نه کړي نو دا د تیاری میاشت زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم به دا ټوله میاشت د نفلي روژو نه ډکوله نو ما ورته هم پکار دي چې دا میاشت ټوله میاشت د نفلي روژو نه ډکه کړو په دې میاشت کې بعضې بدعات کېږي زما محترمو چې د هغې متعلق هم ځان خبر کړو په دې کې یوه شپه د پنځلسۍ ورته وایي پنځلسمه شپه نصف شعبان شب برات هم ورته وایي بعضې مسلمانان شب قدر هم ورته وایي یو خو د رمضان المبارک هغه لیلة القدر د هغه نه دې ته هم شب قدر وایي او مختلف روایات په دې کې بیانېږي علما په منبرو ناست دي چې څه خولې له راځي بیانوي او دا عوام په هغې باندې عمل کوي چې ګینې یوه شپه ده او ټول ګناهونه مې په دغه شپه الله بخي زما محترمو د دې پنځلسي په باره کې دا خبره یاد وساتئ چې دغه شپه خاص د عبادت دپاره او د پنځلسمې شپه عبادت دپاره او ورځې د روژې دپاره د دې په باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو هم صحیح حدیث نه دی نقل چې څومره بیانېږي څومره روایات ذکر کېږي په ټولو علماو کلام کړی دی ابن رجب رحمه الله فرمایي وی قیام لیلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه د پنځلسمې شپې په باره کې د هغې د قیام په باره کې هلته راپاڅېدلو په باره کې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه څه صحیح حدیث نقل دی او نه د صحابه کرامو نه نقل دی تاسو به نن وګورئ په دې جمعو خطبو کې دا مولیان به لګیئ چې دا فضیلت دی دا فضیلت دی چې کوم حدیث بیانوي علما خپله وایي دغه روایت کمزوری دی
خو افسوس زمونږ په علماو هم دی چې صرف کتاب یې کتلی رساله یې کتلې راپاسېږي په منبر کښېني عوامو ته یې بیانوي. زمونږ اسلام موږ ته د دې امر کړی دی چې خبره راشي تحقیق به کې سر ته به یې رسې چې د رسول الله نه ثابت دي که نه دي. داسې ډېرو خلکو کتابونه لیکلي. یو صحافي چېرته پاګلخانې ته تللی و، د یو پاگل نه تپوس کړی و چې ته ولې دلته راغلی، ستا څه مسله ده، ته خو روغ جوړې؟ وایي ما کتاب لیکلی و. هغه صحافي حیران شو چې یاره تا کتاب لیکلی او پاگلخانې ته یې راوستی. وایي څنګه دې لیکلی و؟ وایي ما کتاب لیکلی او په شروع کې مې دا نوم ورکړی و چې اس په څنګه منډې وایي، او بیا مې ټول کتاب د دې نه ډک کړی و چې ټک 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 د اس پې هغه ټکاري اواز یې پکې ذکر کړی. کتابونه خو ډېر خلک لیکي، خو زما محترمو زمونږ په دې دور کې صرف تور په سپینو راښکلی کېږي، تحقیق نه کېږي. کوم چې محققین علما دي د هغوی د خولې نه به دا حدیثونه وانوري. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې خلکو دروغ تړلي او هغه په منبرو بیانېږي. نو د دې وجې نه په دغه شپه خاص عبادت د الله د رسول نه دی رقل. یعنی په نیکۍ کې د ټولو نه ډېر مخکې کېدونکي انسانان صحابه وو. نبی صلی الله علیه وسلم به امر کړی نه و، صحابه به مخکې وو. چېرته د یو صحابي په باره کې نه راځي چې دا 15مه شپه هغه ټوله شپه په عبادت کې تېره کړي. عبادت ښه کار دی، دا نه وایو، خو دا خاص کول او په دغه شپه باندې کول او د دې بیا مختلفو فضایل بیانول چې الله خلق د اور نه آزادوي او دومره رکاته نفل به کې او دا صورت به پکې وي. مختلفې طریقې راغلي دي. بعضې خلک په دغه شپه ټوله شپه یې ختیروي، بعضې خلک خاص دعاګانې په دغه شپه باندې کوي، بعضې خلک خاص محفلونه په دغه شپه باندې کوي، علما راټول کي، ترا طریقې په دغه شپه باندې کیږي. خو یاد وساتئ والله العظیم دا ګمراهي او بدعت. عبادت چې کې په دغه شپې ولې کې مخکې وروسته ولې نه کې. زمونږ درته زړه شین شو، قیام اللیل په کار دی، وی کوي عبادت په کار دی، کوو به قلارې اوده پراته خو چې په دغه شپه راغله دغه شپه راته شیطان اسې ښایسته کړې ده د دې دپاره چې په بدعاتو کې مبتلا کړي. الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې څو منځونه فرض کړي؟ 5 دي که نه دي؟ که یو سړی راولګېږي او ووایي چې یاره مونځ خو عبادت دی، عظیم عبادت دی، راځه د دې 5 په ځای باندې زه خو ډېر ګناهګار یم، یو 10 منځونه به کوم. نو په دې 10 منځونو به الله سبحانه وتعالی دته ثواب ورکړي؟ نه ورکوي. الله یې پرانیسي. ولې؟ د الله حدود دي کراس که. الله وایي 5 بس 5 مخکې کېږي به نه. یو ورځ د نبي صلی الله علیه وسلم کور ته د بیبیانو خواته 3 صحابه رال. 3 هغه صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې اعمالو په باره کې تپوس وکړو. نو بیبیانو ورته اعمال ذکر کړ. په هغې کې یو صحابي وویل چې دا خو د الله نبي دی، دا دومره اعمال کوي، مونږ خو هېڅ هم نه کوو، زمونږ اعمال خو اډوله شته دی نه. نو یو صحابي وویل چې زه به ټول عمر روژه یم، بوزه کېږم به نه، زه به هره ورځ د الله دپاره نفلي روژه نیسم. بل صحابي وویل وایي زه به ټول عمر د الله بندګۍ ته ورکم، چېرته به نکاح ونه تړم، واده به ونه کم. بل صحابي وویل زه به ټول عمر ټوله شپه الله ته ودرېږم، چېرته به خوب ونه کم د شپې. نبی صلی الله علیه وسلم راغلی، بیبیانو ورته خبر ورکړ. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام راوغوښته او ورته ویلې چې ای صحابو، په تاسو کې زه د الله نه ډېر یریږم، په ما کې ډېره خشوع ده، ډېر خشیت دی، خو دا زما سنت دی چې زه کله وادم کوم او کله کله د الله بندګۍ کې مشغول یم. دا زما سنت دی چې کله د شپې راپاڅېږم او خوب هم کوم او کله قیام اللیل هم کوم.
دا زما سنت دی چې کله کله نفلي روجه م نیسم کله بوزه کومم فمن رغب عن سنتي فليس مني صحابه زما د سنت نم که اعراض وکړو مخم واړو فلیس مني د مانه نه یی زما په طریقه نه روان تاسو په ایمان وایې دې صحابه کرامو څه غلطه اراده کړې وه نه چې یو صحابي وویلې چې زه به ټوله شپه الله ته ودرېږم خوب به نه کوم او هره شپه به ودرېږم دا بده خبره ده نه بده خبره نه ده خو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ذهن جوړول چې اعمال به دومره کوئ په داسې طریقه به یې کوئ په داسې شان به یې کوئ چې څنګه ما کړی دی او تاسو ته مې ښودلی نه به د ما نه مخکې کېږئ او نه به د ما نه وروسته کېږئ نو د دې وجه نه زما محترمو عبادت په هره شپه کې پکار دی خو دا د پنځلسي شپه د عبادت دپاره خاص کول او په دې کې مخصوص عبادتونه کول دا بدعت دی په دې دی الله رانیسي په دین کې د ځان نه نوی کار دی بعضې مسلمانان د ورځې بیا روجه نیسي دغه روجه ما تاسو ته وویلې د نبي صلی الله علیه وسلم به دا طریقه وه چې دا میاشت به یې ډېرې روجې نیولې د شعبان د دې میاشتې خو صرف د پنځلسم د شعبان روجه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټوله میاشت کې صرف د پنځلسم د شعبان روجه نیولي نه د صحابه کرامو نه ثابت ده نه د ائمهو نه ثابت ده نو په کوم دلیل ما ورته بیا دا نیسو روجې کو نیسو د شعبان د اول نه نیول پکارو تر اخره پورې ډېر روجې نیول پکارو خو که صرف د شعبان د پنځلسمه خاص کې د روجې دپاره زما محترمو د دې نه بدعت جوړېږي اسلام موږ د دې نه منع کړي چې یو ورځ سړی خاص کې د عبادت دپاره یا یو شپه خاص کې د عبادت دپاره مثال په طور باندې د یو کس داسې ذهن وي چې زه به هره شپه د جمعې په شپه د الله بندګي کوم ودرېږم به او دا په دې نیت باندې ودرېږي چې یاره د جمعې شپه ده غوره شپه ده او دا خاص د عبادت دپاره خاص کې شریعت موږ د دې نه منع کړي یا دا د جمعې ورځ ډېره غوره ورځ ده راځه زه به په دغه ورځ باندې روجه نیسم په دې کې خاص فضیلت بیانوي شریعت موږ د دې نه منع کړي هغه روجې صحیح ده چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي چې د الله رسول خاص کړي د روجو دپاره په هغې کې نیول پکار دي او چې ما ورته د ځان نه خاص کو په دې نیت یې خاص کو چې یاره په دې کې عبادت غوره کار دی ډېر فضیلت لري د هغې نه بدعت جوړېږي د هفتې په ټولو ورځو کې د ټولو نه غوره ورځ د جمعې ورځ ده خیر یوم النبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترینه ورځ غوره ورځ بلکې د مسلمانانو اختر ورته ویلی شوی دی دومره غوره ورځ ده الله سبحانه وتعالی به قیامت هم د جمعې په ورځ قایموي ډېر فضیلت یې په حدیثو کې راغلی خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې جمعې د ورځې او د شپې په باره کې موږ ته څه ویلي دي فرمایي لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام د جمعې شپه به د عبادت دپاره نه خاص کوئ چې تاسو صرف د جمعې په شپه راپاڅېږئ او قیام اللیل کوئ داسې به نه کوئ ځکه ډېر خلک داسې دي په دې نیت به راپاڅېږي چې په دغه شپه عبادت غوره دی نو نبی صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې داسې مه کوئ ګورې او دغه شانتې ولا تخصوا یومه بصیام او نه به د جمعې دا ورځ د روجې دپاره خاص کوئ دا تخصیص په احادیثو کې منع راغلی ده د الله رسول منع کړې ده نو د دې وجې نه صرف د پنځلسم د شعبان شپه او ورځ د عبادت دپاره خاص کول دا هم بلاولا منع دي چې د جمعې ورځ چې غوره ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم د خاص کول او د تخصیص نه موږ منع کړي دقه شانتې د شعبان تخصیص هم جایز نه دی ځکه د هغې په باره کې هم د رسول الله نه څه نه دي نقل
د دې به دا مطلب هم نه که یو سړی د شعبان روجې نیسي د اول نه شروع کړې ده نو دا بیا د 15 د شعبان روجه هم نیوی شي، هېڅ حرج په دې کې نشته. د خبرې مطلب مې دا دی صرف خاص کول منه دي چې تا ټول شعبان په خوبونو کې تیر که او صرف د 15 د شعبان په روجه باندې تیر کړي. دا تخصیص منه راغلی دی، د دې نه به ځان ساتي. نور خو ما په شروع کې وویلې چې دا میاش هغه میاش ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به ټوله په روجه کې تیروله. بعضې خلک په دغه شپه باندې او په دغه ورځ باندې ادیرو تمځي او یو روایت په دې باب کې ذکر کوي، اگر چې په هغه روایت کې د شعبان د 15 څه ذکر نشته. روایت داسې دی، عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم د ما سره ودو او نبی صلی الله علیه وسلم خپل صادر او خپل پیزار هغه د خپل ځان سره نږدې کېښوست چې کله زه وده شوم اگر چې وده نه وم خو ما داسې شکل جوړ کړ چې وده شوم. وی نبی صلی الله علیه وسلم غلی شان د ما نه ووت، وی زم ورپسې وروتم پټه ورپسې ور روانه چې ګورم نبی صلی الله علیه وسلم جنت البقیع قبرستان ته لاړې. وی ما پټ کتل نبی صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړ په قبرستان کې دعا غوښتله. وی بیرته راغلی، وی زم ورپسې پټه پټه را روانم، د رسول الله نه مې ډېرې رامنډې ووالې چې مخکې ورسم. چې سم لاستم چې د الله رسول رالی چې ویې کتل ما ته یې وویلې عایشې دا سا دې ولې ماته کېږي؟ وی ما ورته وویل د الله رسوله تاسو بار لاړئ زم درپسې لاړم. وی نبی صلی الله علیه وسلم په سینه باندې داسې ووالم، وی ته د دې نه یریږي چې الله او د هغه رسول به تاسو ظلم وکړي؟ وی بیا ما ته وویلې چې جبریل رالی او ما ته وویلې شو چې الله امر کړی دی چې د بقیع والاو دپاره د مغفرت دعا وغواړه. زه لاړم قبرستان ته د دې دپاره چې د هغوی دپاره د مغفرت دعا وغواړم. دا صحیح حدیث دی، د صحیح مسلم حدیث دی. خو په دې حدیث کې د 15 د شعبان د شپې یا د ورځې ذکر نشته. بعضې خلک په دغه شپه باندې قبرستان ته ځي د خپلو مړو خواله، یا په دغه ورځ باندې قبرستان ته ځي د خپلو مړو خواله. زما محترمو په دغه ورځ او په دغه شپه قبرستان ته تګ چرته په احادیثو کې نه دی راغلی، د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت. نو د دې وجه نه دین موږ ته امر راکوي چې هر هغه کار به کوو چې رسول الله موږ ته فرمایلي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کوم څه چې رسول الله درکو واخلئ عمل کې راولئ. وما نهاکم عنه فانتهوا د څه نه چې منع کي منع شئ هغه کارونه منع شئ هغې ته مه ورنږدې کېږئ. نو د دې وجه نه زما محترمو د 15 د شعبان د عبادت دپاره دغه شپه خاص کول، خاص دعاګانې غوښتل. بعضې خلکو منځونه ایجاد کړي دي چې 100 رکعته به په دغه شپه باندې وکړي، پلانکې کار به دې وشي، دا ثواب به درته میلاو شي، مغفرت به دې وشي. ما درته وویلې چې د دې متعلق څومره حدیثونه راغلي دي دغه ټول کمزوري دي. صرف یو حدیث کې دومره ذکر شته، هغه هم اگر چې علما ورته ضعیف ویلی دی خو شیخ البانی رحمه الله ورته حسن ویلی دی. هغه روایت کې صرف دومره دی ان الله لیطلع فی لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه. په 15 د شعبان الله سبحانه وتعالی دې دنیا ته راښکاره کیږي او څه شی کوي؟ فیغفر لجمیع خلقه. الله سبحانه وتعالی ټولو بندگانو ته مغفرت کوي. خو صرف 2 کسان دي چې د هغې دپاره مغفرت نشته. کوم 2 کسان؟ یو کس الا لمشرک او مشاحن، مشرک ته الله سبحانه وتعالی بخنه نه کوي. دا شرک الله سبحانه وتعالی ته دومره ناخوښه عمل دی چې قرآن کې کله الله سبحانه وتعالی د شرک ذکر کوي لهجه سخته کی. خپل نبی ته وی
لئن اشرکت لیحبطن عملک نبی که تا شرک وکړ ټول اعمال به د نبوت سره تباه کړم. کله کله الله سبحانه وتعالی لهجه دومره سخته کی براءة من الله بسم الله پرې خوسته الله د ډېرې غصې نه براءت د مشرکینو نه ښکاره کله کله الله سبحانه وتعالی په شرک باندې لهجه دومره سخته کی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله درته ټول ګناهونه بخي شرک درته الله نه بخي. نو حدیث کې راځي په دغه شپه الله سبحانه وتعالی ټولو بندگانو ته مغفرت کوي خو دوه بدبخته داسې دي چې هغوی ته مغفرت نه کیږي الا لمشرک مشرک ته نه کیږي او مشاحن کینهګر انسان ته د ده سره کینه ده د ده سره کینه ده د هغه سره کینه ده د ده سره کینه ده کینهګر انسان بغضي انسان په زړه کې نفرتونه ساتونکی انسان په دغه انسان ته الله سبحانه وتعالی وایي په دغه شپه باندې مغفرت نه کوي. که دا حدیث بالفرض والتقدیر صحیح شي امام البانی رحمه الله را لګېدلی دی ډېر سندونه ذکر کړي دي او بیا یې ورته حسن ویلی دی که صحیح شي دغه روایت د الله د رسول نه ثابت هم شي خو په دې روایت کې د دې خبرې ذکر شته چې د شپې ودرېږئ الله ته. په دې روایت کې د دې خبرې ذکر شته چې په دغه 15 د شعبان په دغه ورځ باندې روژه ونیسي نشته که نه. نو هر هغه شی چې رسول الله نه دی ذکر کړی ما ورته یې ولې ذکر کړو. ها په دغه شپه عبادت د هغه چا دپاره ټیک دی که هغه په نورو شپو تهجدو ته راپاڅېده په دغه شپه هم راپاڅېدی شي. په دغه شپه دعا د هغه چا دپاره ټیک ده که هغه نورو شپو کې الله ته دعاګانې غوښتلې په دغه شپه هم دغه دعا غوښتی شي. خو داسې کول چې په نورو شپو خوبونه کول په دغه شپه عبادت کول په نورو شپو کې دعاګانې نه غوښتل په دغه شپه دعاګانې غوښتل په نورو ورځو کې خوبونه کول روجې نه نیول او په دغه ورځ باندې روجه نیول د دې نه موږ دین اسلام منع کړي داسې نه چې یو شي زما او ستا په ذهن کې ثواب او ثواب یې ګڼو په هغه ثواب باندې چې د الله د رسول نه دی ثابت د صحابهو نه دی ثابت من په الله سبحانه وتعالی راونه نیسي. د دې نه ځان ساتل پکار دی. الله سبحانه وتعالی د عمل توفیق را نصیب کړي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زما محترمو تاسو ته به پته وي زموږ په دې مسجد کې کار روان دی او بار بار دا اپیلونه موږ نه کوو صرف په میاشت کې یوه جمعه باندې اپیل کوو نو هغه میاشت پوره شوې ده. د الله د رضا دپاره تاسو یقینا چې مخکې هم تعاون کړی دی او دې پرې بیا ځکه اپیل کوو چې ډېر زیات ضرورت دی. بره کار هم روان دی څه قرضونه هم پاتې دي دا د زکاتونو میاشت ده. بعضې ملګري تپوسونه کوي مولوي صاحب ستاسو په دې جومات او مدرسه زکات کیږي؟ د زکات دپاره په سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالی 8 مصارف ذکر کړي 8 کسان په هغې کې جومات نشته. یقینا چې جومات په هغې کې نشته دی خو بله مسله زده که په دې خبره د ټولو علماو اتفاق دی چې مدارسو ته زکات ورکولی کیږي. په مدارسو کې فقرا او مساکین استادان طلبه نو زمونږ دا صرف جومات نه دی مدرسه هم ده. دویم په سورة التوبه کې چې الله سبحانه وتعالی کوم 8 کسان ذکر کړي په هغې کې یو والغارمین دی قرضداري. نو زمونږ دا جومات د 40 لکه روپو نه بره قرضداري دی. دا خبره موسه پورې ما چاته نه وکړي خو هغه ملګري چې ما سره کینی پاسي د کار منډې وي هغوی ته به د دې پته نو دا زمونږ جومات قرضدار دی. الله وی قرضدارو ته زکات ورکوي شي نه که ته زکات جومات ته ورکې دا به جومات ته نه
دا به قرضدارو ته د دې جومات په حق کې موږ قرضداري نو قرضدارو ته زکات ورکوی شي. څنګه چې فقیر او مسکین ته سړی زکات ورکي نو دا فقیر او مسکین سره ښېګړه نه وي بلکې دا تا خپل حق ادا کړه، د الله فریضه دی ادا کړه. دقه شانتې که جومات قرضدار یو او هغه قرض خلاصولو دپاره د زکات ورکو نو دا ستا زکات به د جومات دپاره نه وي، دا به د جومات د قرض کې الله به په قرض کې منظور کړي، دا به ستا د جومات دپاره نفلي صدقه نه وي بلکې د تا نه به فریضه ادا شي. نو په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې قرضدارو ته زکات ورکوی شي. نو زمونږ د جومات قرضدار هم دی، خپل هم دعوت وچلوئ، خپل هم اخلاص وکئ، که لسي که شلي صرف د الله په دې کور کې حصه راولئ، خپله حصه. الحمدلله کار روان دی، د منځونه تاسو ته ښکاري، د دعوتونه ښکاري، مدرسې شروع دي، په یو یو حرف به الله سبحانه وتعالی نیکۍ راکوي. کله چې کله یوه روپۍ یوه که یوه روپۍ په دې جومات کې موږ ورکړي او الله رانه قبوله کړه چې د قیامته پورې په دې کې څومره درسونه کېږي زما او ستا به پکې حصه. نو په میاشت کې یو کرت موږ اپیل کوو، بار به ملګري ولاړ خپل اخلاص ورسره وکړي، که د چا وس نه کېږي زموږ پیغام نورو ته ورسوئ. که څوک مټیریل راوړي موږ هغې ته ډېر خوشحالېږو، که څوک کاڼې راوړي بره اوس تاسو ته به پته لګېږي د ملګري بار به د فوټپات سره خوا کې ناستي، بعضې ملګري د واشرومونو سره کښېني، د اودسونو ځایونو سره ځای نشته دی، بره ځای شته دی خو په هغې کې فرش نشته. نو دغه ټول کارونه داسې نه کېږي چې زه ځان له وکړم، ستاسو په تعاون به راسره کېږي. زه یو کس یم چا ته به خبره رسومه، تاسو چاته وینا وکئ، که ستا په وینا چا یوه روپۍ تعاون وکړو ستا به پکې پوره حصه. الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې د خپل کور آباد کړي. هغه ملګري چې موږ ته د دعاګانو اپیل کړی دی الله سبحانه وتعالی دې د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. یو ملګری دی بار بار میسج کوي، وایي 15 کاله مې د واده وشو، اولاد مې نشته، بچي مې نشته. مولوي صاحب خصوصي دعا راته وکړه چې الله نیکمل او صالح اولاد راکړي. الله سبحانه وتعالی دې نیکمل او صالح اولاد ورکړي. یو ملګری دی ترې وفات شوی، یو ملګری دی پلار یې وفات شوی دی، رینګ یې کړی و نن چې زما دپاره دعا وکړه چې ما ته الله صبر راکړي او زما د پلار ته او دې تره ته الله سبحانه وتعالی مغفرت نصیب کړي. الله زموږ ټولې بیمارۍ نه تا ته معلوم دي، که په کورونو کې دي که په ناس مجلس کې دي، الله ټول حاجتونه تا ته معلوم دي، که زموږ په زړونو کې دي تعالیم بذات صدور ذاتي. الله زموږ ټولې بیمارۍ نه ښې کړه، زموږ ټول حاجتونه پوره کړه، موږ د قرضونو نه خلاص کړه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.